السلام علیکم مینوالو اسد یم او امید لرم چې ښه به یاست انشاءالله. نن زه ستاسو سره شپږ کتابونه شریکومه چې د سلف ډیولپمنټ په باره کې دي. دا ټوله کتابونه په انګلیش دي، نو د دوی نومونه به زه در واخلمه او دا ټاپکس چې په دې هر کتاب کې راځي هغه به لږ معلومات درکړمه او د یو څو کتابو څخه به یو 3 یا 4 سنټنسز هم ووایمه چې تاسو ته د دې کتاب لی اوټ او لانګویج معلوم سي چې دا څه رقم دی. نو دا کتابونه زما ډیر خوښ دي او د سلف ډیولپمنټ په باره کې ډیر زبردسته کتابونه دي او زه امید لرم چې انشاءالله تاسو به فایده جنې واخلئ. که نور کتابونه یې دا کیسه چې ته یې وګورئ دا تاسو یې ریکمنډ کوئ هغه په کامنټس کې ولیکئ ماته، نو دا به ډیر ښه وي. ډیره مهرباني. اول کتاب د دې کتاب نوم رایزنګ سول دی، A Guide to Personal Development، او دا کتاب ډاکټر محمد منصور لیکلی دی. ډیر ښه کتاب دی. دا کتاب اول ډیر اسانه شروع سي، ټول کتاب ډیر اسانه دی خو دا ټاپکس یې ډیر اسانه شروع سي. اوس اول ټاپکس چې دی بیک بایټینګ، چې په چا پسې خبرې څوک کوي، useless talk ایله خبرې، lying and breaking promises درواغ ویل او خپل کول نه پوره کول، anger دا خشم چې چاته راځي، او دا یو څو ټاپک دی. دا دوم پارټ د دې کتاب د چې دی هغه بیا instilling good manners په باره کې دی او په دې کې د پیشنس د صبر خبرې سوي دي، hope in fear بیریدلو او امید او reliance on الله چې څنګه الله څوک پر الله باندې توکل وکړي، loving الله څنګه څوک خپل زندگی دا رقم وکړي چې الله موږ ته راښولی، او دا دریم پارټ چې دی implementing worship دی چې څنګه څوک هغه د دین شان چې زده کړي څنګه په ژوند کې څوک راولي. نو prayer، منځ، fasting، روژه، حج، seeking knowledge څوک څنګه په علم پسې ځي. نو ډیر ښه کتاب دی. دا د دې کتاب نوم رایزنګ سول دی او که ته په دې کې انټرست لري دا حتمي چک آوټ کړئ. دوم کتاب د دې کتاب نوم ډونټ بی سیډ دی چې اندېښوابدي کېږمه، او دا د عربي څخه ترانسلیټ کړی دی. دا هم ډیر زبردسته کتاب دی. د آتر نوم چې دی ایدا ابن عبدالله الکارمی دی. دا کتاب د چا زړه ته خوشحالي راولي چې څنګه څوک یوه ثانیه او یو سکنډ هم بې ځایه نه کړي. نو دا کتاب څوک پر جرأت راولي، خوشحالي، د خوشحالي ډېرې خبرې پکې دي چې دا دنیا څنګه تېرېدونکې ده او ولې موږ ډېر خپل فکر او ټوله دغه پر دې دنیا دغه کو. نو دا هم ډېر زبردسته کتاب دی، خصوصا د هغو خلکو دپاره چې په دې وخت کې یو وخت ډپرس سي او فکر یې سم نه وي او نور تکلیفونه پر راسي، نو حتمي دا کتاب وګورئ. دا دریم کتاب نوم دی ریکلیم یور هارت، او دا یاسمین مجاهد لیکلی دی او فی الحال زه دا کتاب وایم. دا هم ډیر زبردسته کتاب دی. لکه بل کتاب په دې کتاب کې رقم ټاپکس دی. اول ټاپکس چې دی په اټاچمنټ باره کې دی، په دې کې دا رقم ټاپکس دی why do people have to leave each other، ولې خلک باید چې د یو بل څخه جدا سي. people leave but do they return، خلک لاړ شي مګر بیرته راځي. take back your heart، بیرته دې خپل زړه راواخه. او دوم ټاپک چې دی د لف په باره کې دی. دریم ټاپک د هارډشپ په باره کې دی چې تکلیفونه پر چا باندې راځي او تکلیفونه چاته څوک د تکلیف څه زده کولی سي. او بیا نو ریلیشنشپ with the creator، څوک څنګه خپل تعلق د الله سره وساتي، څه رقم دا کیږي. نو په دې کې دا رقم ټاپکس دي لکه د لمونځ،
او که یو څوک دا سوال لري چې ولې زما د لمنځو دعاوې او دا نورې دعاوې زما ولې نه قبول کېږي، په دې کې دا رقم دغه کړی دی. نو دا هم ډېر ضروري کتاب دی او په دې کې د سلیکشنز یې د قرآن سم راخیستي دي، د حدیثو سم راخیستي دي، چې دا خپل سټیټمنټس چې کوي ایویډنس ورسره شته. نو دا هم ډېر زبردسته کتاب دی. دا بل کتاب چې دی، د دې کتاب نوم دی In the Early Hours Reflections on Spiritual and Self-Development. او دا کتاب چې دی د خصوصا په هغه باره کې دی چې څوک څنګه دا وختي راکښېني او هغه وخت خپل د ځان دپاره ډېر د بینفټ دپاره وګرځوي. نو دا د سهار وختونه خو ډېر ښایسته وختونه دي او ډېر ښه وختونه دي. نو څنګه څوک خپل دغه وخت د دین او د سلف ډیولپمنټ دپاره دا رقم کې. زه به د دې څه یو څو ټکي تاسو ته ووایم چې ما دا ډېر وخت کېږي چې ما دا کتاب ویلی ولو، مګر یو څو شیانه چې ما په دې کتاب کې انډرلاین کړي دي یا مې پوینټ ورته راوستلی دی. زه به دا ووایم: After performing the dawn prayer, before you utter another word, say, "Oh Allah, save me from the hellfire," 7 times. If you die that day, Allah will decree that you be saved from hellfire. After performing the sunset prayer, before you utter another word, say, "Oh Allah, save me from hellfire," 7 times. If you die that night, Allah will decree that you be saved from hellfire. نو دا د لمونځ په باره کې چې څنګه څوک دا لمونځ وکړي، ډېر ضروري دی چې څوک دا دعا وکړي چې خدایه ماته د اور څه او د جهنم څه مې وګرځویه. او نور ټاپکس په دې کې بس ما انډرلاین کړی دی. دا یو دلته لیکلی دی: The prophet said the deed most loved by Allah is prayer performed on time. محمد صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی وله چې هغه کار چې څوک چې د الله ډېر خوښ دی چې انسان یې کوي او هغه لمونځ دی او هغه لمونځ چې پر وخت باندې کېږي. نو په دې کې ډېر بینفټ کتاب دی او ډېر لانګویج د دې کتاب ډېر اسانه ده او دا کتاب حتمي وګورئ، په امازون کې شته او ډېر ګران هم نه دی. نو د دې څه به ډېر بینفټ حاصل کړئ. دا بل کتاب مینوالو د حدیثو په باره کې دی او د دې کتاب نوم چې دی The Wisdom of the Prophet, peace be upon him, صلی الله علیه وسلم. دا ټامس کلیوري ترانسلیټ کړی دی او دا کتاب زما په دې خوښ دی چې دا هر حدیث ټاپک لري. اوس یو حدیث چې د لمونځو او د روژې په باره کې هغه دا دی دلته ټاپک یې ورکړی دی چې فاسټینګ اینډ پرییر. نو بس دا حدیث د دې ټاپکس په باره کې دی. دا بل ټاپک اډمیشن ټو پیراډایس، څنګه څوک جنت ته تللی سي. دا بل چاریټي، څنګه څوک زکات ورکوي. دا بل د ټراول په باره کې دی چې څوک سفر کوي. نو دا هم ډېر ښه کتاب دی او دا حدیث یې ډېر اسانه لیکلی دي، ترانسلیټ کړي دي. نو ډېر اسانه څوک په پوهېږي. د هغو دپاره چې عربي یې نه زده او حدیث په عربي باندې ورته مشکل وي، نو دا کتاب ډېر ضروري دی ستاسو دپاره. او د آخري کتاب مینوالو د هیلینګ او شفا په نوم دی او دا ارګنایزیشن جوړ کړی دی چې نوم یې اقرا سینس دی. او دا کتاب هم ډېر ضروري دی، خصوصا د هغو دپاره چې سوالونه لري چې دا هیلینګ او دا په اسلام کې څنګه رقم کېږي. نو نیمه ټاپکس چې دلته د کتاب پر شا دي، زه بې نومونه واخلمه. د سحر خبرې یې په دې کې کړي دي، د شیطان خبرې یې کړي دي، چې څوک څنګه د قرآن و دعا و د حدیثو څه دا څوک وایي چې د دغو شیانو څخه خدای وساتي. نو دا هم ډېر کتاب دی، ډېر ښه کتاب دی د هیلینګ او شفا په باره کې چې دا زه ریکمنډ کوم. نو دغه 6 کتابونه وه
مینوالو دا وګورئ او که تاسو نه دي ویلي پیدا یې کړئ. زه خو امید لرم چې تاسو به ډېره فایده ځینې واخلئ، او که نور کتابونه یې چې ما نه یې منشن کړي دا په کامنټ کې منشن کړئ زما دپاره، نو ډېر به ښه وي. ډېره مهرباني. السلام علیکم.